آیا تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی و چې ټکنالوژي به تر دې حده پرمختګ وکړي؟ دا ویډیو وګورئ. آیا تاسو کولی شئ ووایئ چې په دې ډرون فوټیج کې کوم ځای ښودل شوی دی؟ په کوم هیواد کې ثبت شوی دی؟ کوم فکر چې تاسو کوئ هغه بالکل غلط دی، ځکه دا ویډیو نه د کوم اصلي ځای ده او نه هم د ډرون په واسطه ثبت شوې ده، بلکې دا د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ثبت شوې ویډیو ده. دا ویډیو وګورئ. دا ټولې ویډیوګانې چې تاسو پر سکرین ګورئ دا ټولې فیک دي. دغه خولۍ والا کس او دا بل کس چې کتاب ګوري دا په حقیقت کې اصلي نه دي. دا د کمپیوټر په واسطه جوړې شوې ویډیوګانې دي. اوس د اصلي شیانو او هغو شیانو چې د کمپیوټر په واسطه جوړ شوي دي ترمنځ فرق کول ډیر سخت دي، او اوس د ویډیو جوړولو لپاره کیمرې ته اړتیا نشته، بلکې یوازې د کیبورډ په واسطه په څو دقیقو کې تاسو دا ډول ویډیوګانې جوړولی شئ. دا هر څه نن ورځ د سوره ای آی په مرسته ممکن دي. سوره ای آی د مصنوعي ځیرکتیا یو سافټویر دی چې د اوپن ای آی کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی. هغه کمپنۍ چې له نن څخه 1.5 کال مخکې د چټ جی پی ټي په کار اچولو سره نړۍ ولړزوله. په چټ جی پی ټي کې تاسو له ای آی سره ټکس ټو ټکس یعنې د لیکنې په بڼه خبرې اترې کولی شئ. تر دې وروسته اوپن ای آی د ډایلي په نوم سافټویر په لاره واچاوه چې دا بیا ټکس ټو فوټو دی، یعنې په دې کې تاسو د لیکنې په واسطه له ای آی څخه غوښتنه کوئ چې ماته د دغو خصوصیاتو لرونکی تصویر راکړه، او په مقابل کې هغه تاسو ته د ای آی په مرسته جوړ شوی تصویر درکوي. او اوس دغه سوره ای آی ټکس ټو ویډیو هم دی، یعنی تاسو کولی شئ په انګلیش کې له ای آی څخه غوښتنه وکړئ چې د دغو خصوصیاتو سره سم یوه ویډیو راته جنریټ کړه، هغه به یې ستاسو لپاره جنریټ کړي. د مثال په ډول که چیرې تاسو هغه ته ووایاست چې زه د داسې یو ځوان ویډیو غواړم چې په وریځو کې ناست وي او کتاب لولي، تاسو دا هر څه سوره ای آی ته ولیکئ، هغه به یې ستاسو لپاره په 2 دقیقو کې جوړه کړي. څومره ویډیوګانې چې ما تاسو ته وښودلې د دې هرې ویډیو د جوړولو لپاره د لیکنې په ډول غوښتنه شوې ده. د دې ویډیوګانو له جملې څخه د ځینو ویډیوګانو د جوړولو لپاره د یوې اوږدې لیکنې په مرسته غوښتنه شوې، ولې د ځینو نورو ویډیوګانو د جوړولو لپاره د یوې لنډې لیکنې په مرسته غوښتنه شوې ده. مګر اوس سوره ای آی یوازې ټکسټ ویډیو نه بلکې فوټو ویډیو هم ده. دا د شیبا اینوسفي یو تصویر دی. که چیرې تاسو دا تصویر سوره ای آی ته داخل کړئ نو ستاسو لپاره به داسې یوه ویډیو جوړه کړي. یوازې دا هم نه بلکې دلته ویډیو ټو ویډیو هم ممکنه ده. دلته اصلي ویډیو ورکړئ چې په دې ویډیو کې یو موټر په سړک باندې روان دی، او که چیرې تاسو هغه ته ووایاست چې د هغې شاوخوا چاپیریال بدل کړه، د مثال په ډول تاسو ورته وایاست چې دا ویډیو دې داسې وښکاري لکه د 1920 میلادي کال چې وي، مګر د موټر رنګ دې همداسې سور وي، نو له اصلي ویډیو څخه به داسې ویډیو جوړه شي. مګر آیا تاسو پوهیږئ چې د دې ټکنالوژي معنا څه ده؟ ټولې صنایع شاته پاتې کیږي. انیمیټرانو، ویډیو گیم ډیزاینرانو او ګرافیک ډیزاینرانو ته نو څه اړتیا ده؟ د سټاک ویډیو پلیټفارمونه، سټاک فوټو پلیټفارمونه دا ټول له منځه ځي. کله چې ای آی تاسو ته په 2 دقیقو کې د فلم لپاره فوټیج درکولی شي، بیا د فلم لپاره په هفتو وخت تېرولو ته څه اړتیا ده؟ دا هر څه په نړۍ باندې کوم تاثیر پرې باسي؟ راځئ دا ټول راسره په دې ویډیو کې وګورئ. خو له هر څه نه مخکې زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د سوره ای آی تر راتګ مخکې د دې ټکنالوژۍ صورتحال څه و. پوره یو کال مخکې د 2023 میلادي کال په مارچ کې دا ویډیو په انټرنیټ ډیره زیاته وایرل شوه، په کومه کې چې ویل سمیت سپیګټي خوري. دا ویډیو د یوې بلې کمپنۍ د ای آی سافټویر په مرسته جوړه شوې ده. تر دې وروسته ځینې نور ټکسټ ویډیو اسباب هم خلکو ته وړاندې شول، لکه رنوی او پیکالې. د سوره ای آی تر راتګ مخکې رنوی په دې برخه کې یو انډسټري لیډر و، مګر که د هغه په وخت کې د ای آی په مرسته د جوړو شوي ویډیوګانو کیفیت ته وګورئ، دلته د ځمکې او اسمان فرق دی. د سوره تر ریلیز کېدو وروسته په خپله اداکار ویل سمیت هم له دې ټکنالوژۍ څخه ډیر زیات متاثره شوی و. هغه د مسخرې په ډول له ځان څخه د شپېګټي خوړلو ویډیو جوړه کړې وه، هغه هم په دې خاطر چې وښیي مخکې ټکنالوژي په کوم حالت کې قرار درلوده او د سوره تر ریلیز کېدلو وروسته به په کوم حالت کې قرار ولري. سوره کولی شي وپوهیږي چې زموږ نړۍ څنګه چلیږي، د فزیک د قانون سره سم څنګه حرکت ترسره کیږي. همدا علت دی چې په دې ویډیو کې د اسپیان ځانونه څنډي، ځکه دوی پوهیږي چې په همدې سره د دوی له سره واوره لویږي. دا اوس کولی شي چې احساسات هم درک کړي. دا ویډیو وګورئ. کله چې دا کارټون د دې شمې سوځېدل ګوري نو تاسو د هغه په مخ کې هیجان لیدلی شئ. سوره ډېر جزئي معلومات هم پیژندلی شي. د مثال په ډول فیل څنګه حرکت کوي، د هغه د پښو حرکت اصلا څه ډول دی. نو له همدې امله دا ټولې ویډیوګانې موږ ته ډېرې اصلي معلومیږي. ایا تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی دی چې سوره دا هر څه څنګه کوي؟
د هغه اصلي طریقه کار چټ جی پی ټي ته ډیر ورته دی. که یو لور ته چټ جی پی ټي ټوکنز کاروي مګر بل لور ته بیا سوره د هغه معادل پیچز کاروي. کله چې تاسو له چټ جی پی ټي څخه پوښتنه کوئ هغه ټیکسټ په ټوکنز کې ویشي او خپل واپس ځواب هم د ټوکنز په مرسته درکوي. په همدې ډول سوره ای آی د تصویرونو او ویډیوګانو د پیژندلو لپاره ویژوال ډاټا په ویژوال پیچز کې ویشي او د آوټپوټ د برابرولو لپاره هم ویژوال پیچز کاروي. که چیرته سوره ته راشو نو په لومړي ځل کتلو سره به تاسو دا فکر کړی وي چې ټیکنالوژي ډیره کامله ده، مګر که چیرې تاسو په غور سره وګورئ نو تاسو به ومومئ چې هغه 100% کامله نه ده. په دې کې شک نشته چې دا ډیره د کمال ټیکنالوژي ده، مګر 100% کامله نه ده. دا ځکه چې هغه ویډیوګانې چې ما تاسو ته وښودلې هغوی ته په غور سره وګورئ. دغه کس چې کتاب لولي د دې کتاب پاڼې څنګه د هوا له امله په غلط طرف باندې اوړي. دغه فضانورد ته وګورئ د تګ پر مهال د هغه سرعت څنګه یو دم زیاتیږي. اوپن ای آی په خپل ویب سایټ کې په څرګند ډول د سوره ای آی په کمزوریانو باندې اعتراف کوي. په ځینو وختونو کې د ای آی په مرسته جوړې شوې ویډیوګانې د حقیقي نړۍ د فزیک په اپلای کولو کې ناکامیږي، لکه څنګه چې دا باسکټبال د دې کړۍ په داخل کې تیریږي. یا که دې ویډیو ته وګورئ 3 لاسونه دي، او یا هم که په دې ویډیو کې وګورئ یوه زړه ښځه خپله کلیزه لمانځي. که تاسو په ظاهرا همدې ویډیو ته وګورئ هر څه صحیح معلومیږي، مګر که چیرې تاسو هغې ته لږ غور وکړئ لږ نور هم غور وکړئ په کومه طریقه چې دا کسان په بیک ګراوند کې خپل لاسونه ښوروي د یو نورمال انسان د لاس حرکات داسې نه وي. مګر نن ورځ همدا واړه واړه جزئیات دي چې د هغوی په مرسته موږ او تاسو کولی شو وپوهیږو چې کومه ویډیو اصلي ده او کومه یوه د ای آی په مرسته جوړه شوې ده. مګر په کوم سرعت سره چې دا ټکنالوژي پرمختګ کوي فکر نه کوم چې له نن څخه یو کال وروسته به په دې پوهېدل هم ممکن وي. او اوپن ای آی هم په دې پوهېږي چې هر هغه وخت چې دغه ویډیوګانې دومره اصلي شي چې د یو انسان سترګې د هغوی فرق نشي موندلی نو هغه وخت به ډېر لوی مشکلات رامنځته شي. غلط خبرونه به په ډېره اسانۍ سره خپریږي. شاید همدا علت وي چې سوره ای آی د خلکو لپاره نه ریلیز کیږي. دا د امنیتي اندېښنو په خاطر د ریډ ټیمرز تر ازمایښت لاندې ده. مطلب دا چې د ازمایښت په مرحله کې ده. د ریډ ټیمرز څخه مطلب د سایبر سیکیورټي هغه کسان دي چې د حمله کوونکو په ډول عمل کوي او د هغوی دنده د سیستم د کمزوریانو په ګوته کول وي. دا ویډیو وګورئ. एविएटर एक प्रकार का गेम है जिसे हम निवेश योग्य ऐप कह सकते हैं या मैं निवेश योग्य गेम कह सकता हूं जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं. د ویراټ کوهلی دا ویډیو چې دای پکې یو بیټینګ اپ پروموټ کوي، آیا تاسو د دې فرق کولای شئ چې دا ویډیو اصلي نه ده؟ دا 100% د ای آی په مرسته جوړه شوې ویډیو ده. ځینو دوکهبازو کمپنیانو مخکې له مخکې دا په لاره اچولې ده. په ټولنیزو شبکو کې د اعلاناتو د چلولو لپاره د ځینو مشهورو اشخاصو له څیرو څخه استفاده کیږي، یعنی د پیسو په لالچ کې خلکو ته وایي چې زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. له سچن टेंडुलकर سره هم همداسې شوي دي. इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर. वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपये निकाल. دا ویډیو هم په مکمل ډول پیک ده، مګر وګورئ ټکنالوژي تر دې حده پرمختګ کړی دی چې د بل چا د غږ استعمالول هم ممکن دی. د دې ډول ویډیوګانو څخه د ځان بچ کولو لپاره یوه لاره ده. دا ویډیوګانې په غور سره وګورئ. همیشه وړې وړې غلطۍ تاسو ته مخته راځي. کله ناکله د شونډو حرکات عجیب و غریب وي، اکثره وخت د هغه کیفیت ټیټ وي. که چیرې د هغه آواز په غور سره واورئ نو تاسو ته به معلومه شي چې آواز اصلي نه دی بلکې د ای آی په مرسته جوړ شوی آواز معلومیږي. د سچن टेंडुलकर دا आवाज یو ځل بیا واورئ. मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है. دې وړو وړو جزئیاتو ته په پام کولو سره تاسو د هغه فرق کولی شئ، مګر تر ټولو مهم دا چې تاسو د دې ویډیو محتویاتو ته وګورئ. هلته څه پروموټ کیږي، تاسو ته د کوم کار د کولو په اړه وایي. که چیرې تاسو ته کوم مشهور کس وایي چې دا اپ ډاونلوډ کړئ یا په دې کې چې تاسو هر څومره پیسې ولګوئ د هغه لس چنده به تاسو وګټئ، داسې شیانو ته باید ډېر متوجه واوسئ. که هغه اصلي ویډیو وي او که د ای آی په مرسته جوړه شوې ویډیو وي، له داسې شیانو څخه باید تاسو ډېر لرې واوسئ. سربیره پر دې د دې ډول مشکلاتو لپاره یوه ټکنالوژیکي حل لاره هم جوړېدای شي چې یو ای آی وي چې د هغه کار د ای آی په مرسته د جوړو شویو ویډیوګانو پیژندنه وي. اوپن ای آی وایي هغه ویډیوګانې چې د سوره ای آی په مرسته جوړې شوې وي په هغه کې به یو واټر مارک موجود وي چې د هغه په مرسته به تاسو وکولای شئ چې وپوهیږئ کومې ویډیوګانې د ای آی په مرسته جوړې شوي دي او کومې اصلي دي.
مګر تر دې بل غټ مشکل د دندو دی. په نړیواله سطحه به AI په صنعت او اقتصاد باندې کوم تاثیرات ولري. د فلمونو جوړولو لپاره به دې ته اړتیا نه وي چې فلم جوړونکی له ځان سره لویې کیمرې وګرځوي او په بیلابیلو ځایونو کې فلم برداري وکړي. په څو کلونو کې ټول فلمونه د AI په مرسته جوړېدای شي. تېر کال د ایونجرز فلم ډایرکټر جو روسو په څرګند ډول ویلي و چې یوازې 2 کاله وخت نیسي چې AI به تر دې حده پرمختګ وکړي چې وبه کولی شي ټول فلمونه جوړ کړي. سربیره پر دې به په ګیمینګ انډسټري باندې AI ډېر لوی تاثیرات ولري. هغه ګیمونه چې په جوړېدو به یې کلونه وخت لګېده او تر 100 د زیاتو کسانو لرونکو ټیمونو ته یې اړتیا درلوده، اوس دغه کار ډېر په اسانۍ سره ترسره کېدای شي. د NBC د دغې مقالې په اساس د ټایلر پیری په نوم یو فلم جوړونکي غوښتل چې $800 میلیون د سټوډیو پر پراخوالي باندې ولګوي، مګر کله چې د سورا د ریلیز کېدو خبر خپریږي هغه د خپل سټوډیو پراخوالی دروي. آخر سټوډیو ته څه ضرورت دی چې AI زموږ لپاره ویډیوګانې جوړوي؟ د دې څخه هدف دا دی چې په مختلفو صنعتونو کې ډېری دندې له منځه تلونکي دي. د مثال په ډول هغه سینماتوګرافر چې د 2 دقیقې فوټیج د جوړولو لپاره به یې په ورځو کار کاوه او د هغه په خرڅولو به یې پیسې ګټلې، او یا هغه VFX هنرمند چې د لویو ګیمینګ کمپنیانو لپاره به یې NPCs جوړول. په لنډ ډول ویلای شو چې په فلم او ویډیو پروډکشن، اډورټایزینګ او مارکیټینګ پورې اړوندو دندو باندې به تر ټولو زیات اغیز ولري، مګر په عین وخت کې دا په یو بل لوري باندې مثبت اثر هم کوي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې موږ به په دې ټولو برخو کې ډیموکراټایزیشن ووینو. دغه برخې به د عامو خلکو لپاره ډېرې د لاسرسي وړ شي. د مثال په ډول که ستاسو خوب دا وي چې زه به یو فلم پروډوسر جوړېږم، مګر د دې خوب د رښتیا کولو لپاره ستاسو سره دومره پیسې او سامانات نه وي، مګر اوس د سورا AI په مرسته تاسو ته دا موقع په لاس درځي چې د دومره امکاناتو له لرلو پرته خپله وړتیا وښایاست. اوس د IT د برخې یو کارکوونکي ته هم دا موقع په لاس ورځي چې یو ښه فلم جوړونکی شي، او یو موسیقار هم دا موقع ترلاسه کوي چې د زیاتو مصارفو له کولو پرته د موسیقي ویډیوګانې جوړې کړي. مګر له دې ډول ټکنالوژیانو څخه څه ناڅه ویره هم جایزه ده. آیا تاسو پوهیږئ چې له نن نه 600 کاله پخوا کله چې د پرنټ ماشین اختراع شو، ډېری مذهبي مشرانو د هغه ډېر سخت مخالفت وکړ. ځینو خلکو به ویل چې په اصل کې دا کتابونه موږ ته د شیطانانو لخوا راکول کیږي، په دې کتابونو باندې باید بندیز ولګول شي. په 1501 میلادي کال پاپ شپږم الکساندر لا دا هم ویلي و چې د کلیسا له اجازې پرته هیڅ چاته د کتابونو د پرنټ کولو اجازه نشته. مګر یوه خبره چې دلته واضح ده هغه دا ده چې دا ټکنالوژیانې که ستاسو خوښیږي او یا مو نه خوښیږي، مګر سترګې پرې نشي پټېدای. ټول خلک او ټول حکومتونه باید له موډرنې نړۍ سره د ځان د برابرولو لپاره دا ټکنالوژیانې زده کړي. په نړۍ کې ډېری حکومتونو په دې برخه کې مخکې له مخکې قدم اوچت کړی دی، لکه څنګه چې له نن نه څو ورځې وړاندې د سنګاپور د پارلمان یو غړي د سنګاپور په پارلمان کې د سورا AI په اړه خبرې وکړې. د دې سیاستمدار نوم ټان وو مینګ دی، او ده وویل چې د سنګاپور حکومت د AI له نویو پرمختګونو سره د ځان د برابرولو لپاره یوه نوې سبسیډي په لاره اچولې ده، ځکه د هغوی حکومت په دې پوهیږي هر هغه څه چې نن ورځ یې موږ په کالجونو او پوهنتونونو کې تدریسوو، کله نن څخه 20 کاله وروسته کله چې ټکنالوژي دومره بدلیږي، نو آیا دا هر څه به د هغه وخت سره مناسب وي او که نه؟ نو له همدې امله دا بهتره ده چې سر له اوسه خلکو ته وویل شي چې له نویو پرمختګونو سره ځان عیار کړي او خپل مهارت لوړ کړي. جالبه لا دا ده چې د سنګاپور حکومت په 2019 کال د AI په اړه خبرې پیل کړې او په 2024 میلادي کال یې په خپله وروستۍ بودیجه کې په AI کې د $1 بلیون د لګولو ژمنه وکړه. نو تاسو ته زما مشوره دا ده چې هر څومره ژر چې د دې بدلیدونکې نړۍ له پرمختګونو سره د ځان عیارول زده کوئ، هغومره به په فایده کې یاستئ.